السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محترم سنة كردت فخوك من شيطان دير خطابات سي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله بن عمر تنوم بارك رواية كردي ويغزون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة فدرستاف سنصر مرجهات تكليلي يخو دير فكان شباب المسلمين غزوانان المؤمنان وتفقوب كي احتلام ورکش دی شیطان بخطا استی بیا بینم کدی سړو وبو او داس کاو نو بیا دی شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم برکته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم برکته وایي چې تاسو بدیږي ذکر کوئ دا تر دعا هغه وخت بر ذکر کوئ چې خوب در باندې درس نو کوم چې خوب درلې بیا درې واره دا کلمات واسه اعوذ بالله من الاحلام والاحتلام وان يلعب بي الشيطان في اليقظه والمنام. نو الله جل جلاله بم لدغه مشكلة خلاص. المصباح في أذكار المساء والصباح سبحانه وياما أو دغرنجا إمام الذهبي في ميزان الاعتدال رقم روايات شبار ضروري وصل بشكل روايات خليدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.